وی منز بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کردہ آشنا کر منز بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کردہ آشنا کر وی زد بل چا دلا سا نجارم ما سره چې سکی خپل یار را سره کوي عزیزانو په دې ملک څه چې کوي تاسو یې کوي د دې پیتیانو میتیانو جرأت سوچ په مونږ حکومت کړي دا تاسو کوي دا خریټه چې پرون لړې شوی دا تاسو وزیر اعظم کړي دا بل خو سره چې ناشته دا تاسو صدر کړي دا دلته چې ناشتي دا تاسو کړي دي تاسو خیال راغی نو اصلي د وجلو تاسو سبب وګورئ په دې صوبه سرحد کې کله دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو وګورئ دا قوم د بارامي ډمرور دی بارامه یو دمو مون سره په موتی مالت کې کده چا خادي به وو کنه وده بغډې دو کده چا بزوی شو کنه د بډول کې هغه ګور داغه بے غیرت قوم دی هغه د سور بچی دی هغه د سور بچی شنه چای په اوس کا او تور چای په اوس کا خان با پا بنگلہ کی پروتی او پا الیکشن کے بدیا ورطا پا کسو کی گڑی گی کنا گڑی خان نواب ارباب سرمایدار پا کور کی پروتی دیا ورطا گڑی داغا خزا پا کور کے ریگمال زانتا مگلی او زمون خز لس لس منونا پا پولنگ سٹیشن کی دوی دا پارنیسی کنی دار یو سړی په خزا دغه وخت کې لس لس سړی ختم داغه دلق دې سوار بچو ته جلسه خدای صاحب بیوی ده اوس خبر رااله صاحب د عربو پورې چاله نیغه ودرولی کب زورن کړیو ارڅي چکړیو کار څو چې د عربو ندل ته غزال راته کار چاچال راغلی غزاله اغینن په کابل کې څال جوړ کړي جوړ دې کنه دې اوس خروسوته د کابل نه کړه اوس چا سره غزا کې نن د کابل مشران د کابل په تخت نه جوړي هغه ورځ مولانا فضل الرحمن ما په سراغ راځه چې کابل تزو مالما بمړ راوړې بیان مرد مې راوړې ولی ملدا سي به را باندې وکنځي کنه چې عمر لا یاد لري لکه مې د مجددي په کور کې کنځلي چې زما په خدای قسم ده که پتاسو کې هیڅ اختلاف تشت روسته د کابل نوزي په دې کې اختلاف نشته اختلاف په دې کې دی چې د کابل ته لال خان بچو کینی همغه جګړه دا اوس کنه ده کعبه تلار او په کعبه کې قرانونه وخوړه هغه کعبه دوی تبا کا هغه مونږ الله تعالی سپور همغه حال ته کنه پاکستان کې ته اسلامی حکومت غواړي بیا د سرمایدار نه غواړي د چا خزا چې شاملات دي په پاکستان کې اسلام راوستي پاکستان کې به زه اسلام راولم چې زما خزا سپینا بورکا په سره زما په کور کې ټلویزیون نشتا زما په کور کې ریډیو نشتا زما په کور کې ټلیفون نشتا چې زما د خزي आवाज پر دې سړی وانه د چا خزي چې نن په آرمي سټیډیم کې شاپینګونه کوي دې زن طلاق ولا به سبا تاسو بیا ووټ ورکوي او دا په ملک اسلامي نظام راولي
دا په ملک اسلام راول د چا خزي چې په صدر روډ باندې لیډا په موټر کې ناشتي او خزه دکاندارانو سره انګتي اچي دا ستاد ملک حکمرانان دي دا خلک بستا په ملک اسلامی نظام راول خدا مونږ هغه یو سره او تاسو کولو ڈاکٹر صاحب بھی کہنا چاہیے पुलिस वाला चुप करते गए रक्षी अस्तर गुने बद लगी दद बीड़ी घर का शचदार जलसा करे ताश कई ताश कई नो वागाने प्रदी पटिता व रवाने शु नो दे ताश दाशी कई او یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې یو خان نوکر لګلې دی کلی ته سکار پسې ا نوکر واپس را منډي خان ورته لا کار دیو کوي نه ولی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلکو چې په خدای غواګانی سرولې ول ماوي چې خدای خبر چې په ما بچ کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو کویا کني کو امریکایانو له ووټ ورکو امریکایانو له حکومت ورکو کویا کني کو موږ خدای پاک چې موږ په استما ته وای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راواله مودور ورته نکاح کوم لا ګناه د خر د قضما ده موږ چې خپل نکاح خر سره په خپل وته نو د خر کار څه ده لته وای نو بیا جاړی ولی جاړی ولی مونږ ته اسجړه نه راځي زه خپل زړه کې خمت مینم والله چې زما عمر زما دا آفتاب شرپاو ژوند دی او دا دلور سے دین ژوند دي ما په سراله چې ستا مقابله کې سړی نه ودرو تب انا فوز ممبر کېږي د قومي اسمبلی مال کبه ادریدم نو د سړي زوی بنئ زه د دې قوم ممبري نه کوم چې ولې مال ما خوب لیدلی چې ښځې لاندې به کېنم تاسو ټول هلکانو کې به وي که نه پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر یہ بم کې نه به دا کنجرانو بوي کنه بوي ها مال ما خوب لیدلې ده چې سری شونډې نری غاړې لاندې بکینم ما سلیح کاله خزو پسې ډرامې کړې دي اوس به زه د خزو لاندې ناست یم والله کې ودرېږم ټیک شو بیا را پسې 90 کې راله چې ستا مقابله کې مونږ سړی نه ودرو مال کبه ودرېدم د سړي زوی بنئ مولانا فضل الرحمن وی سیټ خرابې مال خدای دې په تندر دا سیټونه ولګي په تندر نه ودرېږم ولې مال ما خوب لیدلی دی چې د ابټاباد هجړه لاندې بناست همغه و که نه زه به زوړم وی اوسه پورې په منبرو وزارتونو کې و الله دې زما غومه پیړایم د دې قوم د منبرو د وزارت نه ساتي الله دې داسې څوک نه شرموي لکه دا تیر شوي وزیران چې وشرمېد اوس بیا مور راغلی ده په مړو ګرځي چې چېرته مړی خو نه دی شوی چې دوا ورته مونږ څه کوو چې چا مړو لځو ماله چې څوک وایي دا پلانی مړ خامخا ورشه مال مړ شو نو خلاص خخوی مړی ژوندی نه کې مال نه مال زه خو یم چې ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ما په ډیران سپوت او غورځوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا ازمکه بم چې زه ورشم ازمکه به مو وایي چې دا څه پلیت راغلی زه په ډیران د غورځولو قابل یم چې سپي مې وخوري او بزرګ وایي
وی بطواف کعبہ رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانہ کردی کہ درون خانہ آئی بزمین چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ریائی زدی پلی تکڑم چی دا دریا کارے سجدے پا ما لگئے ازمکا بم را پوری خپائی چی مونگ غندی پلیت لاندے ورش مرشی زورک شمرش مال ما پا عمر کی دخپل مڑی جواب چالا کرے دے چالا کراشی مرش پروسا کال زما تر مڑو دا زما مرگری ناستی پا دے سٹیج دا پاس دیولا قرآن ورکا تاسو تی خبری پتن یو تنید دا دو درې میاشتې مخکې زما سکه د ترو دا یو لور پاتې و هغه مړه ده کور ته لاړم زنانه مې ځان سره کوي لاړو خخم که ماښام تې رالمه عربو کې چې مړی وشي خلاص دلته به راشي چوټی صاحب فلاني کلي ته چوټی فلاني ته چوټی مولیان پې تقریر وکړي چې څومره ډېر خلک په جنازه راجمع شي ثواب یې ډېر دی او چې دله ښه پتنوس جومات له یو سیم ثواب یې ډېر عذابونه دی ډاکټر صاحب د پولیس بدمو آیا دا پولیس خدای په دې قوم عذاب نازل کړي دا مجسټریټان الله په دې قوم عذاب نازل کړي دا قوم د دې قابل دی چې جیب لټول خود څه کوي چې دې کونه کې ګوتم ورته دا قوم د دې قابل دی دا ډېر پلیت قوم دیکھو وګورئ اخیری خبر واوري اخیری مجسټریټان تاسو وای مجسټریټان انګريزانو انګريز مجسټریټ دلته د انګريز په حکومت کې یو سړي باندې 2 کاله قید سزا وخېجوله چې تما 2 کاله قید ا سړي ورته په عدالت کې وې چې ستا خزه داسې انه پروتان پر اپاسې دو په غسړي ورټوب ک چې کنسل دی او کوم مجسټریټ تا دا مجسټریټ ورته انګريزي کې وای چې وای څه چل دی ولجی کنسل وکړ ول څه کنسل وکړ ولوی چې ستا خزه داسې کوم تا ته ا مجسټریټ په خنداش ورته وای چې impossible she is London impossible دا ناممکنه ده دا چې کومه کنځلو ته چې ستا خزه داسې کوم دی زما خزه داسې کولی نشي impossible دا ناممکنه ده she is London زما خزه لندن کې ده دی نشي وررسېدی پرېږدي یا قید مې ورته معاف کړو مجسټریټ دې ته وایي په دې قوم کې نه د انګريز اخلاق شته نه پکې د پیغمبر اخلاق شته خدای خبر دا سب بلاد دیکھو وګورئ 13 ورځې کې د امریکا د خدای داسې تباہ کی چې چېرې تباہ نه او یو اصول دی پکې د امریکای وزیر اعظم په موټر کې روانو او سیګار په لاس کې او د سیګار ایره داسې پر سړک بار غورځولا پر رډار باندې اطلاع وشو چې د سیګار ایره په سړک غورځولا گرفتاری کړ وزیر اعظم یې ونیو پرچای په ورکړه او چالان کړ تاریخ ورکو چې پلانی تاریخ به عدالت کې پیش کیږي تا بے زائد سیګار ایره ولې غورځولې دلته زمونږ د ورمړو خره په لار رواني د ګنډېرو ګوتای په لاس کې چا به ګیرئ د چا به سنت اغوستي په نالت قوم خدایم غرق چا به صاحبه کیلا اغوستي پوستکې به په سړک غورځوي دی به وغورځوي بل چې پې راشي چې پې خپه کېږي خپه هلته لاړ شي دا څه قوم دی یا دا څه ملک دی دی خو وګوره پرون مې یو ځای کې وی مهذب قوم ناستو کرنیلان میجران ډاکټران انجینیران دا ناستو ټول
جی دا عمل کی ټیکنالوژي داسې او ټیکنالوژي دا ضیاءالحق صاحب هم دا ټیکنالوژي ټکی ډېر زوتول ټیکنالوژي ما ورته وویل چې ټیکنالوژي وی مال شرم وکړي هندوستان تا سره آزاد دی د میخ نواله تر اول جاز پورې خپل جوړی که نه جوړی د میخ نواله تر اول جاز او بحری جاز پورې کپڑے خپل موټر خپل سیکل خپل رشکه خپل لاره خپل جاز خپل دوی خپل خود کفیل ملک چین تان رستو آزاد دی نن یو سرک تر کراچۍ هایوے جوړیږي نا دومره چینیان هم ورته راوستي سرک پې جوړول دومره دا چیف انجینیر دی دا ایگزیکټیو انجینیر دی دا ایسی دی دا ایکسیم دی دا ایس ډي او دی دا پلانې دی دا ایریګیشن دی دا ټیریګیشن دی دا پلانې دی یو سرک جوړولو اهلیت د پاکستان په محکمو کې نشته دی یو سرک په 45 کال کې تا سرک جوړول زده نه کړه تا له شرم نه ګرځي تا د انجینیرنګ یونیورسټۍ له شرم نه ورځي ستا د ساینس پروفیسرانو له شرم نه ورځي چې تا تر اوسه پورې یو میخ جوړ نه کړ چین تا نه وروسته آزاد دی نن تا له هایوې سرک یې جوړوي ته 45 کالو سو چې آزاد یې د اورمړو خر خپله سنبی ګرځی زمونږ انجینیران تر 2 بجو دفتر کې بسکټې خوري 4 بجې امبر سرای میخې ساتلي دي پرانی دي صدر روټه سرولو لبوزي ورک شي خو ورک کا جلسې دي اسې نخرو لراغلي په ایمان کنه جلسې شته او نه تشته نظر سره عربو غم ته جاړي تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمون نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بلیټ چې دی بلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بلیټ دکان وباسي ټیک ده دې بلیټونو باندې به دا د بلیټ ډنډې به د بلیټ مالکان په ځان ومنډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزک سنټر راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلي کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سو وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي آخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولی چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا وویل چې بېقراره ډېر یو جو ډېر بېقراره ورته ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شوي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاپ کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سړو کې
تاسو وایي چې تا پلار مرشي او مال راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه عثمان تاسو کا چې کور دې د مردین جمعات شه 40 غزه په اسلام کې کم ځای دی 40 غزه چرته دی ما نه تاسو کا زما د خپل جامع زما کفن دی کړ زما خپل صدر زما کفن دی زه خدای ابوبکر نبی سره نه داغه جامع داغه کفنو کنو داغه صدر داغه کفنو کنو ٹھیک شو دا 40 خپل جامع خپل کفن زم ما خپل کور کې